بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو، چېرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ. نن اهم خبرونو سره حاضر یم یو ځل بیا چې یو ځل بیا صوبه او مرکز آمنې سامنې شوي دي. دا ولې دي؟ مرکز څومره اختیارات په صوبې کې په دې باندې هم پوهیږم. افغان حکومت هلته بحالي کم کارونه شروع کړي دي او زاناناؤ څومره تعلیم متاثره شوی دی او په دې حوالې سره هم خبره کوو. او بیا قومي اسمبلۍ دپاره تحریک انصاف لخوا شیر افضل مروت درخواست ورکړی لکه پارليمان کې یو بحث دپاره چې دغه سیز د رکاو کړی شي او د کې پیور کار دپاره څومره فایده میلویږي یا چې کم دلته افغانانو کروبرونه دي ودونه دي نور دي هغو دپاره ریلیف یقینا هغه باندې خبره کیږي. اوس صورتحال هم تاسو ګورئ چې څنګه روان دی. په دې باندې خبره کوو خو دې نه مخکې زه خپل پښتنو ملګرو ته که هغه لر دي بر دي پښتون دی افغان اصل افغان دی مونږه ټول ټیک ته ملکونه بدل دي یو بل سره به هم کوو. تاسو به یقین ومنه چې که افغان حکومت آباد شي نو ډېر ښه خبره وي، خو دلته مونږ د پښتنو خبره کوو نو مونږ ملګرو ته هغو ته سوال کوو چې کوم دې ځای کې بدې ردې د پاکستان طرف نه افغانستان ولا کوي پرېږدي، خو او د پاکستان حوالې سره خبره کوو چې وروره اول زه خپله په دې سیز کې متاثره شوی یم. که تاسو لیدلي د ورکزۍ اپریشن کې څومره کډې بهر شوي دي، د کورمي اپریشن کې څومره کډې بهر شوي دي، د وزیرستان اپریشن کې څومره کډې بهر شوي دي، هغه څوک پښتانه وو پاکستانیان پښتانه وو که نه، او د سوات اپریشن کې څومره کډې بهرې شوي وي په ټینټونو کې پاته کېدل، دغه اوسه پورې در په در دي. د کورمي آبادکري اوسه پورې نه ده شوي. موږ صرف خبرونو ته راځم خو زه تاسو ته ملګرو ته سوال کوم چې کوم ګو افغان ګو خبره کوي. نن تاسو ولیدله زلزله وشوه، که چیرې داسې خدای مکه زلزله وشوه د کورونو نه بې درکه شوی بیا به څه کوئ؟ دا خو د الله تعالی یو نظام دی، هغه دی. بل دا زموږ مسلمانان وروڼو سره پښتانه زموږ وینه او زموږ یو وجود دی هر څه سره تقریبا شریک دي. تاریخ باندې ډېر به نه ځو خو بهرحال په دې باندې زه تاسو ته یو سوال کوم چې دې وخت کې یقینا چې کېږي هم او ډېر زبردست طریقې سره ما ولیدل چې خیبر ایجنسۍ کې همدغه شان د پېښور کې یو ځای بل ځای خلک راوتي دي او چې کوم کډوال ځي هغو دپاره اوبه چای ډوډۍ روټۍ کپړې ایون دې پورې چې پیسو امداد هم شروع شوی دی. او بل طرف ته تاسو ولیدل چې مرکز کې کمې خبرې موږ اوچتې کې تاسو ته پرون ما ویله کړې وه کې وزارت داخله سنداسونه اوچت شوي وو، هغې هم دغه خبره تسلیم کړې ده چې څه قسمه به هم ورسره زیاتی ظلم زیاتی نه کېږي، خاص کر زنانه به نه اوچتول کېږي او دغه چې کوم پیسو اخیستلو خبره ده هغه باندې هم اکشن اخیستلی شوی دی. که واپس ځیم خو عزت طریقې سره څه دومره وخت یې تېر کړ دلته دومره هر څه په مشکلات برداشت کړل نو ولې که وطن هغه دی بلکل هغه ته به ځي که نه ځي 10 کاله پس به ځي 100 کاله پس به ځي، خو داسې هم نه ده په کار لکه کم نمونه دلته موږ وایي چې جلدي کې یا د هغې خپل طریقې سره بودلی شي عزت طریقې سره او چې کوم بیا دلته قانوني پاتې کېدېږي کاروبار کېږي موږ دنیا پاکستان والا خلک کم ځای کې نه پاتې کېږي، کم ځایونو کې خپل کاروبارونه جایدادونه خپل حساب کتاب نه چلوي. داسې خبره بالکل غلطه ده. اوس راځو خبرونو طرف ته رځو ول چې د افغان حکومت هلته بحالي کار تیزۍ سره شروع کړی دی او نړیوالې ادارې هم هغو ته امداد دپاره چمتو شوي دي چې چا کورونه نه وي، خاص کر یو ډېرو خلکو به خپل کورونه وي او خدای دې لري او د چا نه وي چا سره ضرورت نه وي هغه ته پیسو امداد همدغه شانتې کورونو ټینټونو نور بندوبست هم تیزۍ سره روان کړی دی. بل طرف ته د کم ټینشن خبره ده پاکستان افغان یو بل طرف ته روانه ده، خو په دغه کې هم دا معامله چې کوم اوس ډېر وایي چې سلو شوي دا ډېر خبرونه چلیږي پنجاب طرف نه هغه طرف نه چې معامله سلو ده، خو دا سلو تاسو هم په دې باندې سوچ کوئ چې ډېرو اوازونه اوچتېږي ډېرو خبرې اوچتېږي نو چا خوله کې برکت وي. پښتانه لیډران ولاړ دي، صحافیان ولاړ دي، خبریال ولاړ دي، هغې کوي یو همدردي توګه باندې هم کوي، خپل وینه هم ګڼي. نو داسې ځکه معامله سلو هم ده او د چا په خوله کې برکت وي. بل صوبه او مرکز بیا مخامخ شوي دي. مرکز نن پرون هم پریس کانفرنس کې شو خو نن صوبې ته بیا لیټر شوی دی او دې کې صوبې کې اختیار داسې وي چې مرکز سره لکه د انتظامي امور مرکز سره وي، صوبې سره هم اختیارات وي، خو دلته سیکرټري چینج کول آی جي پي لکه د پولیس مشر چې کوم وي هغه مرکز انډر کړي، دغه شانتې داخله هغه چې کوم انټرفیرنس وي نو د مرکز حیثیت هم هلته کې وي. بیا انټرنیشنل چې کوم داسې
هغه وی لکه صوبې ځکه ویلي دي چې یاره افغانستان سره مو ډایرکټ کړي د مرکز سره چې کوم اختیار دی هغه اخلي چې یاره کوم خبرو اترو لار دی هغه د صوبې ته وکړي شي. که تېر ورځ تاسو خبرونه لیدل نو علي امین ګنډپور هغه خبره کوي چې ما مرکز ته ټیوار ورکړی دی چې دا زه افغانستان سره مسله حل کولی شم، زه افغانستان سره ورورولۍ برقرار کولی شم او ما صوبه ورسره بالکل جفت نو موږ تړلي شوي یو نو دا اختیار ماته راکړي خبرو نو هغه باندې هم مرکز لا غور خودی خویا ورکړی نه دي. نو دغه شان دي معاملات انټرنیشنل یا سفارتي معاملات چې کوم هغه مرکز سره وي نو دې وجې نه خو بل طرف ته صوبې پوره کوشش دی چې هلته کې زور زورونه ونه شي، زیاتیا ونه شي. رضاکارانه طور باندې یقینا چې خیبر پښتونخوا نه هم روان دي خو هغه کې صورتحال نه دی چې کم تاسو یاره ترخه کوله. نو دا یو غټه خبره ده. پښتنو نورو ودرېدو سره حکومت هم تاسو ولاړ دی. نو بیا زه هغو ملګرو ته سوال کوم چې کوم افغانستان ته لاړ شي هلته میډیا خرڅولو دپاره یا دغه شان دي نفرت خپرولو دپاره ونیسي، هغه ته وایي ته ستړی راغلی، تاسو ظلم وشو، زیاتی وشو، دا وشو، هغه شان دي جذبات نه دي اجاګر کولی، غلط نفرت نه دي کول. ټیک ده او چې چا سره ظلم زیاتی کېږي دلته موږ هم ګورو، خبره هم اوچتو، موږ هم یې غندنه کوو او اعلی احکام ته رسول هم زموږ ذمهواري ده. خو د نفرت خورول دا بده خبره ده. که دلته پاکستان نه کېږي که هلته نه کېږي نو هغه چند کسان دي، ډېر نه دي خو موږ هغه ته کوو. اوس رځو بل ټاپک چې کوم د زناناؤ تعلیم دی اوس دې کې تقریبا چې کوم ریکارډ تر اوسه پورې خو ریکارډ تلاش کې هم دي چې کوم ریکارډ تر اوسه پورې راغلی دی 40,000 زنانه چې کومې دي هغه بې تعلیم نه محرومې کېږي. یو خو هغې هاي تعلیم ته رسېدلي دي لکه چا میټرک کړی، چا اف ایس سی کړي دي، چا میډیکل کوي، څوک څه کوي. نو هغو دپاره ډېر زیات مشکلات اوس مخابوي. اوس دغه په افغانستان کې ظاهره خبره چې هلته کې چې کوم جنکو باندې تعلیم دی خاص کر اعلی تعلیم چې کوم دی هغه بندیز دی. نو دغه صورتحال باندې هم ډېره سخته ویره ترېښه شروع شوې ده. خو بل طرف ته افغانستان حکومت نه داسې څه خبرونه راځي ازرائیل وایي چې هغې په دې باندې بندیز ختمولو ته تیار شوي دي. اوس دا څومره پر حقیقت ته څه کوي هغه به وخت ثابتوي. خو دلته نه پاکستان چې کوم چارواکي موږ دا غږ اوري، زموږ پښتانه لیډران اوري او دې وخت کې چې کوم په دې وزارت مې ناست دی هغه هم پښتون دی امیر مقام، که لږ د خدای خوف وکړي او په دې باندې لږ حکومت سره خپل زور زورنه وکړي چې دا تعلیم لړ خیبر پښتونخوا کې خو ورته اجازت ورکړی شوی دی. خو اورال چې موږ ټول پاکستان کې دا صورتحال دی چې دغو دپاره خیر دی ویزا پراسس همدلته کې ورته جوړه کړي، دا سیز ورته بدل کړي خو چې د تعلیم معیار یا تعلیم سیسټم یې خراب نشي. بل رزو اوس پیور کارډ اخیری خبر باندې پیور کارډ مسله سم 30 جون پورې د عادي ملګرو ته لږه خوشخبري داسې ده چې دې باندې حکومت هم غور شروع کړی دی. بل طرف ته پارټیان هم په دې باندې اوس پارلمان کې بحث دپاره تیار شوي دي، بحث به کېږي چې دغه کوم خلک دي دو دپاره د یو بل لار وبسلی شي، نه کې انخلا او دغه لارو باندې چې کومې دي خفګان زیاتېږي. نو اوس صورتحال چې کوم دی پارلمان کې به پته لګي، بیا به هغه خبرونه هم تاسو ته درکوو چې په دې باندې کم نمونه هغه کېږي. بیا ډېر ملګرو میسیجونه دي چې هغه به تاسو سره زه شیر کړم چې هغه کې د ودونو خبره کېږي. خو الریډي عدالت فیصله کړې ده، اسلام آباد های کورټ هم او پېښور های کورټ هم چې هغه کې خو د چا ښځه پاکستاني وي نو هغه ته اوریجن کارډ چې کوم دی هغه عدالت ورته ویلي چې فوري ورته ورکړي. حالانکې قانون کې شته چې هغه اوریجن کارډ وي هغه ته ویزې مې ضرورت نه وي، په هغه باندې هغه تګ راتګ هم کولی شي او هغه پاتې کېدی شي. او بل سره بچو چې کوم هغه وي بچو دپاره دغه و چې کوم زنانه پاکستاني د بچي دي نو هغه دپاره هم پاکستان باقاعده هغه د قانونو او د شریعت هغه هم کړی دی. خو هغه کې به داسې یو شرط دی چې یا به پاکستان یا د افغانستان شریعت پاخلي. نو په دغه صورت باندې هم هغه خبره فاینل شوې ده. په دغه باندې تاسو ته یېره نه ده پکار. اوس راځو چې کوم د خاص کر سیار کیسونو چې کوم تاسو واورېدل هغې ورځې چې پاکستان حکومت بالکل ټولو امبیسیانو ته ټولو ملکونو ته دا دړکه ورکړې ده چې دا تاسو خپله واده کړي وه چې دا کسان به بوځو. نو دا تاسو دپاره هم فایدې خبره ده چې پاکستان که زور زورونه نور هم ورمنې ولګوي په دوو امبیسیانو چې دا زر ته زر دا کیسونه وکړي. خو کیسه چې کومه ده هغه باندې اوس دا مو اورېدلي دي چې هغې دا
زیار له خولې چې هغه باندې کار روان شوی دی، خو اوس پته به لګي چې کله نه دا پروازونه یا دغه کسان لیږل شروع کړي، هغه به هم تاسو سره بیا شیر کوم. دې پورې دا زمان ولاګو او تاسو نه اخري کې به ما کوو چې چا ملګرو نه یې سبسکرایب کړی نو تاسو مینې اظهار هم دغه یو بل تاسو چې ویلا ګورئ نو اکثر هغه وي نو لایک کوم بټن دی که هغه کوئ نو موږ دپاره هغه لږ داسې وي چې هغه لږ خوشحالي داسې میلاویږي چې یاره موږ ملګري څوک خوښوي هم او موږ ورته معلومات ورکوو، محنت کوو ورته. محنت زموږ فرض دی، اب اسیم کو تاسو باندې احسان نه کوو، خو بهرحال ستاسو مینې او ستاسو د کمنټس ډېره مننه. انشاءالله چې بیا هم څه کمنټس یا څه خبرې پاتې شي تاسو سره به شیر کوم. مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.